یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مربع شکل پر ځمکه رسم کړ. وروسته یې د هغه مربع په منځ کې خط داسې کش کړ چې بل لوري ته ووت. صحابه کرام ورته کتل او په تمه وو چې ووایي دا خطونه څه معنا. وروسته یې واړه خطونه د مربع په منځني خط باندې وکاږل او بیا یې د هغه معنا بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا منځنی خط په مربع کې انسان دی او دا مربع یا اجل دی چې هغه یې نیولی دی. او دا خط چې له مربع شکله وتلی دی د هغه کس هیلې او آرزوګانې دي. دا واړه خطونه حادثې او ستونزې دي، یعنی انسان لویې هیلې لري خو مریا د بېلابېلو پیښو له کبله هغو ته د رسېدو مخنیوی کوي. بیا یې پسې وفرمایل که انسان له لومړني خط څخه خلاصون ومومي په دویم هغه اخته کیږي او که له دویمه هم وتښتي نو په بل به اخته کیږي. صحیح بخاري.